د بریتانیا امپراتورۍ د نړۍ په تاریخ کې یوه لویه امپراتوري ګڼل کیږي. وروسته د دوهمې نړیوالې جګړې څخه په 1921 میلادي کال دغه امپراتورۍ په لوړه کچه د قدرت په حال کې وه. د دې امپراتورۍ مساحت 15 میلیارد او 500 زره کیلومتره په هغه وخت کې مساحت درلوده چې تقریبا د افریقا د لویې وچې په اندازه یې نړۍ د واک لاندې وه. په دغه کلونو کې د دې امپراتورۍ د نفوس کچه 414 میلیونو تنو ته رسیده. په دغه وخت کې په دې اندازه نفوس د نړۍ د 20مه برخه ګڼل کېده. د بریتانیا امپراتورۍ مساحت د ټولې ځمکې سره برابري درلوده، یعنی موږ د شپې لخوا سپوږمۍ ګورو. داسې دا امپراتوري په دغه شکل په دغه نړۍ کې شتون درلود. د دوی د ویناو څخه یو وینا دا هم ده چې ویل به یې زموږ په امپراتورۍ کې لمر نه ډوبېږي، خو ولې داسې یو ورځ هم راغله چې د دې امپراتورۍ د مخ څخه لمر د تل لپاره پناه شو. اخري مستعمره هیواد زیمبابوې هیواد چې په 1809 میلادي کال یې د دغه امپراتورۍ ازادي ترلاسه کړه. همدارنګه هانګ او چین په 1897 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کلونو ترمنځ د یو بل څخه ازادي ترلاسه کړه، چې د دې سره د دغه امپراتورۍ واګې ورځ نه بلې ته کمېده. که دغه امپراتورۍ تر نن ورځې پورې دوام کړی وی، څه به رامنځته شوی وی؟ په داسې حال کې چې دغه ښاغلې اوس هم د 14 هیوادونو مالکه ده. د دې مالکۍ د ځوانۍ په دوران کې د دې هیوادونو تعداد د 12 هیوادونو هم پورته و، چې په ټوله کې د دې امپراتورۍ تاثیر لاندې 40 هیوادونه و، چې 33 هیوادونه یې د مالکه الیزابت لخوا کنټرولېدل. د دې امپراتورۍ د پراخوالي اندازه د اوسنۍ بریتانیا 140 ځله لویه وه، چې 40 ځله یې د اوسنۍ بریتانیا نفوس درلوده. که دغه امپراتورۍ تر نن ورځې پورې په همغه شکل وای، نو د ځمکې 4مه برخه به ګڼل کېده. 2 میلیارد او 643 زره نفوس یې درلوده، یعنی نن ورځ به د نړۍ 20% انسانان په دغه امپراتورۍ کې ژوند ترسره کولو. جالبه لا دا دی چې دغه امپراتورۍ په دغه اندازه پراخوالي او لوی اندازه نفوس سره 14 ټریلیونه ناخالص عواید له ځانه سره درلودل. په داسې حال کې چې نن ورځ امریکا 13.5 ټریلیونه ناخالص عواید درلودونکې ده. دغه امپراتورۍ په دې اندازه عوایدو سره بیا هم د بشریت زیاته برخه د فقر د سیوري لاندې زندگی ترسره کوله، چې هر کال د هرې کورنۍ $4,900 د کس په سر رسیده، حتی تر نامیبیا هیواده پورې. خو ولې د نظامی خوځښت له پلوه بیا ډیره پیاوړې وه. 4,919,000 پرسونل یې درلوده، چې د دې پوځ مصارف هر کال $268 میلیارد کېده، چې د دې سره 3مه برخه د مصارفو د امریکا لخوا ورکول کېده. که دغه امپراتورۍ که چیرته تر نن ورځې پورې شتون درلود، د نړۍ دوهم قدرت به ګڼل کېده. د دې امپراتورۍ تر ټولو لوی ښار د پاکستان کراچۍ ښار ګڼل کېږي، او دوهم بیا لاګوس ښار د نایجیریا بلل کېږي. خو بیا د نفوس او پراخوالي په پرتله هند هیواد یې بیا ستر قدرت ګڼل کېده. لندن 3م لوی ښار د دغه امپراتورۍ ګڼل کېده، چې تر نن ورځې پورې د دې امپراتورۍ مرکز ګڼل کېږي. 12% نفوس د دغه امپراتورۍ د انګلیسي سره بلد دي، 20% بیا هندي سره بلد دي، 10% بنګالي، 8% اردو، 7% عربي، 3% ایتالیستی او 15% د نړۍ نورې ژبې پکې شتون درلود. سلګونه دینونه او مذهبونه پکې هم شتون درلود. 15% سپین پوستي، 9% آسیایي، چې په دغه 9% کې 50% یوازې د هندي، 19% افریقایي، 7% عربي چې په دغه هیواد کې ژوند ترسره کولو. 40% دین په دغه امپراتورۍ کې هندویزم دی، 33% مسلمانان دي چې 22% یې سنیان او 1% یې بیا شیعه ګڼل کېږي، 19% مسیحي، 3% بودایزم، 0.8% یې سیک، 0.2% بیا یهودي او 2% یې بیا نامعلوم ګڼل کېږي. ښه وخت، ښې شېبې، د خدای په امان.